الثوب وخاته أو صبغه أو لت السويق بثمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعينه. دي دو کرخو کې ډېری مسلې راجمع کړې دي مصنف. اوله مسله یو سړی راولګېده او د چانې جوړه واغېستله. جوړه خو پېژنئ که نه، د تان نه لکه یو 6 ګزه راپرې کړله چې ځینې زما جامې کېږي، نو د دکاندار نه جوړه راکړله. بیا داسې کار یې وکړو چې لاړې او یې ګنډله، بدر بیا حواله کړه، یې ول رنګ ورکړو، رنګ یې ول بدل کړو، تصرف یې پکې وکړو که نه. دا مسله شوه. اوس په دې کې نقصان راووتو، ویم ګنډله او یې رنګ کړله، تغییر یې پکې راوستو او د هغې نه پس یې پکې یو نقصان ولید چې دا پکې د پخوا زمانې نه و. نو دا به داسې کار کوي چې ځي به او هغه څنګه چې هغې چې هغه ته ووایي چې تا خو ماله نقصاني په راغلي وه، شا پیسې دې درته راغلی، د هغه نقصان پیسې راکړه. شی نه شي واپس کولی، نه دې بایع اخیستلی شي ټول مکمل، خو دا نقصان پیسې به ورکوي. پرې ورسېدلی ځکه ده پکې تصرف کړی دی که نه، که ده پکې تصرف نه وی کړی او واپس کولی بیا خو واپس کولی شو که نه. بله مسله یو سړی راولګېد که نه، د چا نه ستوان واخېستل. ستوان به تاسو نه پېژنئ، ستوان خوړلی کېږي داسې د اوړو نه جوړوي، اوړه پاخه کړي او به یې خوري داسې که نه، صفاګه ماګه پکې واچوي. ستوان دا ستوان یې د چا نه واخېستل او په دې کې بیا یې کور ته راغی او غوړي پکې واچول او ځان له ښه مزېدار تلل او د هغې نه وروسته دا خبر شو چې دې کې د نقصان شته دی، لکه دا ما یې نقصاني را کړي، دا ستوان یې نقصاني را کړي. نو دې کې هم دغه حکم دی، د پکې تصرف وکړو، غوړي پکې واچول، واپس کولی نه شي، خو دا نقصان پیسې به دې بېرته اخلي. پوه شوئ؟ ګوره وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِيُّ کو چرته را پرې کړله مشتري اخیستونکي را پرې کړله الثوبه جامې جوړې لره، جوړې را کټ انسان نه واخیستله، وخاته او ویې ګنډله، ټغر باندې وګنډله. ټغر ته څه وایي په عربۍ کې؟ خیاط. ټغر خیاط وي. وخاته او ویې ګنډله او څنګه ته څه وایي؟ مخیط ګنډلو اله. وخاته او وی ګنډله او صبغه یا یې رنګ کړله، تغییر پکې راوړل. او لت السویقه یا یې ګډ وټلل، السویقه ستوان بثمن د غوړو سره، تصرف یې پکې وکړو که نه. ثم اطلع بیا خبر شو علی عیب په یو نقصان باندې چې دې کې خو نقصان په دې کپړه کې یا په دې ستوان کې، نو رجع بنقصانه رجوع به کوي په نقصان د دې سره، لاړ به شي چې دې کې خو نقصان او شابه د نقصان پیسې راکړه. وليس للبائع او نشتري دپاره د خرڅونکي ان یأخذه چې واخلي دې لره بعینه ذات د دقې مبیعي، د مبیعي ذات به دیناري شبه چې نقصان پکې بس راوړه، نو هغې خو اوس لکه خوړلي دي یا یې ګنډلې ده، پوه شوئ که نه، خو پیسې ورکړه نقصان. ومن اشترى عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. الیاس مونیسي تا یو غلام واخیستو او دا غلام دی واخیسته 50,000 روپۍ باندې، چې څنګه واخیستو هېڅ دې ازاد دي کو تصرف دې به وکړو که نه، او یا استعمال شو، خو بیا وروسته ته خبر شو چې لکه دا خو دې کو نقصان و، نقصان نه وروسته خبر شو دي، نو ته به لاړ شي او چا چې د اخیستې هغه ته ووایې چې لکه اوس خو هغه زه نه شم واپس کولی غلام ځکه مړ شوی یا ما ازاد کړی دی، تصرف مې به یې کړی، خو
خو تا نقصان راکړو نقصان به راکړو وې شوي ومن اشترى چاچی واغستو عبدن یو غلام فآتقه سیزاد او ما تیامل شو عنده دا غسرا ثم اطلع بخبر شو على عیب یو نقصان ما نشدی کړه نقصانو نو رجع رجوع کوي بنقصانی بنقصان دا غی سرا لاړ بشي چې شرع نقصان راکا پیسې کډیر دي نه غیستي دي نقصانو وې شوي قیمت کې ودی باندې دي څه وایي فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله ثم اطلع على عيبه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة اختلافي مثلا ده فمن مشر او د بشرانو کې مشرنا مراد ابو حنیفه رحمه الله تعالی او بشرانو مراد صاحبین دي اختلافي مثلا ده یو غلام تاواغستی دی چې راځي ورکور ته مړ لیکو وسرانه کا ولکه یا د قصدي مړ ویل په خطا کې مړ بس نه مړ کیږي یا دې له کې ستارو کو چې دعا مې دوغاغسته دعا مې دوغاغسته خوراک شي دوغاغسته شاله دې خپل ختم شو کنه بیا روسته خبر چې دې کو نقصان دې غلام کې نقصان او پر خوراک کې نقصان او نو څه لاس نه وته دي نو څه شي ډول خلاري فإن قتل المشتري وشرد قتل کو دی غیستون کی العبد غلام یغیستون کی غلام ملکو وای غیستون استعمال کو او کان یاوی دا سودا طعاما طعام فاكله نوی فللیس ختم کړه دې شو ثم طلع بخبر شو على عیبی بنقصان د دی باندې لم يرجع عليه بشيء رجوع نشي کولای علیه پری بایا باندې رجوع نشي کولای دا مشتری علیه پری بایا باندې بشيء فإتش ترى في قول أبي حنيفة وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه صاحبين سوي صاحبين ويزيبا أو لنقصان بسيطة وقال صاحبين أبو يوسف محمد يرجو رجوع بقيدا مشتري بنقصان العيب بنقصان ذهب ترى هو من باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده على بائعه الأول غور مثلا يرد مثلي جوړه ګورې ماهر موري سے راوله کېده صحیح فکر مشته ها او د شاکر مرید ابن سو اغستو غلام 50,000 روپے دی ماهر تر اولګي د شاکر نه غلام واغست پسو 50,000 روپے دی واغستو نګورا دا بای شاکر بای اول او ته مشتری پېښوا وستر اولګي دی تای تخرج کو په الیاس مولي ته باندې پېښوا نو الیاس مولي ته مشتری دی او ته بایع ثاني او هغه بایع اول پېښوا کنه چې الیاس مولي ته نوان دي دریم کسواغستو نو الکا پدې کې نقصان راوته الیاس مولي ته راولګي چې دا خو ستانه نالم واپس نوز ګوي دی واپسې څه کوي الیاس مولي ته واپس کو او د قاضي په قضاوت باندې واپس شو قاضي ته خبره لاړه حکومت ته خبره لاړه او قاضي ته د کارو کو چې الیاس مولي ته دا غلام یې دواغه څه واپس کو صحیح شو ناځمه سودا څه ختمه کړه قاضي ختمه کړه چې په نقصان دي څنګه خلک په دې باندې نوز ګورا نو به سره بارنګي چې دا بائع ثاني واپس دی بائع اول باندې شو دا شاکر مونږ ته متاواغستو او تان الیاس مونږ ته واغستو صحیح ده نو د واپس کو بتا باندې خو بغیر د قضاوت د قاضي بس تاسو خپل انت جوړ شولې او یې واپس ته واغستو ټیک ده
حاجت به ضرورت نشته بس راکړه نو یې سره کار دا چې واپس کی او دای اول باندې ونه کو وګړه مسله وکړه وګورا ومن باع او چا چې خرڅ کو عبدن یو غلام فباعه المشتري نو خرڅ کو دی غلام درا مشتریم خرڅ کو مشتریم خرڅ کو هغه غسون کی ها نو څو سوداګانی وشوي وا ثم رد به واپس له شو دا غلام ثم رد به واپس له شو دا غلام علیه فدی بایع ثانی بانی علیه بایع ثانی بانی دا مشتریم دی خو بایع ثانی دی کنه او مشتریم دی بعیب په یو نقصان د وجنا واپس له شو بدبان دی یو نقصان د وجنا نو فإن قبله کو تقبل کو دی بایع ثانی بقضاء القاضي وقضاوت د قاضي باندې قبول کو نو فله داول جائز ان يرده چې واپس کی دی غلام لرا علی بائه الاول بائع اول باندې ایشوا وان قبله کو چری قبول کو دی غلام لرا دی بائع ثانی قبول کو بغیر قضاء القاضي بغیر د قضاوت د قاضي نه نو فليس له نشته د لپاره ان يرده چې واپس کی لرا علی بائه الاول بائع اول دی باندې فنكذو ومن اشترى عبدا وشرط البائع البراءة من كل عيب بل مثلا ما دا موبایل لزما د بائع خرڅومه ته مشتری ما هم نشترالي دا موبایل لپسو په 1 روپۍ صحیح راځه خو تا د زوی ما چې لکه په دې کې هر نقصانو دغه شی دینه نو ګورې ته بری واپس نشته صحیح ده کنه خو دې کې هر نقصان اگر کو زه دې هغه کم نقصان چې هغه ونشمارم چې بیټری کار نه کوي او سکرین مې له خړلې صحیح ده او چارج مالي او دام نه کوي هغه ټول ونشمارم نقصانات خو دې سی وېما چې په دې کې هر نقصانو نو زه دې بری نو په 0 روپۍ درکوم او تا واغستو بس خبره ختمه دا احتیاط ختم دې په دې کې اړ یو نقصانو نو دې نشو نه پیږي وا خرڅه کنه دا کله کې د غواګانو سره راځي واجب خرڅه الله او توتل وینده قواره سوینه وره د نقصان به کې راوته ورې دې نوار نه او درکومي نشو وخت ومن اشترى او چاچی واغستو عبدن یو مره پیجنی مره غلام توي وشرط البائع او شرط لگاو دی خرڅون کی براءت بایکاټ چې غره خلاص دیما من كل عیب هر نقصان فليس له نشته دی غسل کی لپاره نشته له دی غسل کی لپاره اي يرده چې واپس کی دی مبيعي لرا بعيب یو نقصان د وجنا وان لم يسمي اگر کو نه ذکر کړي د خرڅون کی جمله العيوب ټول نقصانات ولم يعدها او نه شمارلي دي لرا او نه شمارلي دي لرا